د کهنه شروعات د دویم جنگ یې نه کیږي چې په جرمني کې په دې وخت کې جنکو ته د ماشومانو د ماشين په نظر کتل کیږي. هغوی ته د ورکوټوای نه دا ښودل کېدل چې زیات ماشومان پیدا کول زموږ ملک لا څه فایده ورکولی شي، او همدغسې هغوی ته په داسې لګېدل چې زیات واړه پیدا کول د فخر خبره ده. استادانو به هغوی ته دا خبره بار بار کوله چې اصلي او نسلي جرمني هغه دی څوک چې ډیر بچي پیدا کی، او هلکانو له به د جنگ تربیت د ورکوټوالي نه ورکو، او داسې خبرې به ورته کولې چې د هغوی به دا خوب و چې موږ به کله غټېږو جنگ ته به مخکې کېږو. که جینۍ به وه او که هلک، دوی به ورله د خپل سوچ مطابق ذهن سازي کوله. هغوی ته به سبق په ځای باندې دا ښودل کېدل چې یهودیان یو عجیبه مخلوق دی، د هغوی سرمن په شان د کب وي چې په خوله کې غټ غټ غاښونه او لکې هم وي. د هغوی استاد دوی ته وایي چې دا په کوم ځای کې هم وینې د مخې سره یې وجنې، او که چېرې داسې نه شئ کولی نو خپل فوج له اطلاع ورکوئ. او همدغسې دوی به دغه سیاست د هغوی په ذهنونو کې اچو، او هغه ماشومان چې بوټان به هم نشو تړلی دوی به هغوی سره د جنگ کولو قسمونه خوړل. دوی له به د غټو خلکو غوندې سخت ټریننګ ورکړی کېده. یو ورځ د ټریننګ په وخت کې یو ماشوم ته یو خرګوش په لاس ورکړ، وي دا ووژنه، سټ ورله مات کا. هغه ماشوم رحمدله وخیجي چې ورته وایي وي دا څومره ښکلی دی، د څه دپاره یې وژنې چې په څه سره د ده مشران له غوسه ورشي او په خپله باندې د وړاندې ووژني او د ټولو په مخ کې دې ذلیله کړي. وي دا بالکل یریدونکی دی د خپل پلار په شان. د دې ماشوم پلار په فوج کې و او د جنگ دپاره اټلي ته تللی چې دغه ځای نه د څه خیر خبر د نه راتلو د وجې دغه ځای د خلکو دا خیال و چې هغه ګینې تښتېدی دی. ماشوم په دغه غم کې یوازې په ځنګل کې ناست دی چې ناڅاپه د دې د فوج مشر د هټلر ورته پام شي. دا په حقیقت کې هټلر نه بلکې دا د وهم و چې کله به هم دی یوازې کېده نو دا به ورله راتله. هغه ته وایي چې هغوی تا ته خبرې وکړې دا د هغوی د کم نسلۍ نښه ده، دا خو تا نرتوب وکړو چې هغه دې پرېښودو، تا له انسانان وژل پکار دي. په دې خبرو سره ماشوم رضا شي او د خپل دروغ ملګرو سره واده وکړي زه به داسې کارنامه کومه چې دغه ټول خلک په حیرانومه. یو څو ورځې پس د دې استاذ دې ته د بم د ډزولو چل ورښایي چې یو ماشوم یې هم په لاس کې نیولو ته تیار نه چې دې دومره په خوشحالۍ کې چې رامنډې کړي او د استاذ د لاسه بم راښکي او یې ولي. خو په بدقسمتۍ سره هغه ونې سره وجنګېږي او د ده خواته راپروزي چې په یوې دماکې سره هر څه خاموشه شي او دې په زخمي حالت کې هسپتال ته منتقل کړلی شي چې ډېر وخت پس دې د ګرځېدو قابل جوړ شي. دې چې څنګه خپل مخ ته په شیشه کې پام وکړي نو په مخ یې خاپونه پاتې شوي او ورسره په خپه کې هم فرخ راغلی چې په دې سره دې د فوجه بار شي. ده ته اوس ځان ملامته ښکاري ولې چې د دغه ځای د خلکو په نظر کې د فوج ډېر لوړ مقام و، خو مور یې پرې خوشحاله وه وي کم از کم زوی خو مې په جنګ کې د مړ کېدو نه بد شو که نه. د معذورۍ باوجود ده د فوج ارمان کم نه شي او اوس هم غواړي چې زه د هټلر غوندې د عظیم انسان دپاره کار وکړم چې مور یې مجبوراً کیمپ ته لاړه شي او مشر ته درخواست وکړي وي زما زوی له څه اسان غوندې کار ورکړي چې هغه ورله په ښار کې د اشتهاراتو د لګولو کار ورکړي. ماشوم په خوشحالۍ باندې دا کار شروع کړي ولې چې د هټلر د فوج دپاره لږ غوندې کار هم د ده دپاره غټه خبره وه. یو ورځ دی د مور سره روانې چې دغلته کې پانسي شوي کسانو ته پام شي. دا کسان کوم چې د هټلر د قانون د منلو نه انکار کړي. د دې نه ماشوم دومره یریږي چې مخ ته نه واړي چې مور یې ورته په زور وښایي وي دا ستا د هغې فوج حقیقت دی کوم پسې چې ته مړ کېږي. یو څو ورځې پس دې خپل کار په وخت د ختمولو نه پس د وخته کور ته راشي چې په کور کې مور نه وي چې دې بره کمرې ته لاړ شي کومه چې د مړې خور وه. دې په یره کې په هغې کې داخل شي چې د یو پټ ورته پام شي چې په کولا وهلو سره ده ته پکې یوه جینۍ میلو شي. د دې په لیدو سره دې په منډه باندې له کمرې نه رابار شي ولې چې هغه یهودانه وه چې د زخمي خپې د وجې جینۍ راباړي او دمکي ورله ورکړي وي که تا زما په باره کې چاته هم څه ووې نو سر به درنه بیل کمه. دې په غوسه کې د خپلې کمرې وربند کړي ولې چې د ځان فوجي ګڼو او د یو فوجي دپاره دا خبره ناقابله قبوله وه. په دې کې د خیالي ملګری هټلر او دې دواړه سوچ کوي چې موږ دې سره څوک وو. دې سوچ کې او د ځان سره یوه اوږده چاړه په سر دیچ کې او په لاس کې د پتیلې سر راواخلي او جینۍ ته وایي وي زه ستا نه یریږم نه ما سره به په رضا باندې خبرې کوې چې هغه په یو دیکه باندې لرې وشاغی چې هلک بیا په منډه باندې واپس ځان کمرې ته راورسوي. د ده مور چې څنګه کور ته راشي نو دې ورته وایي وي ما ته داسې لګي چې د بره نه راچا آوازونه راځي دا خو به چېرې زما د خور روح نه وي. دې په اورېدو سره مور یې ویریږي او ده ته وایي وي بره مه ځه هلته کې صرف مږې دي او چې څنګه دې د مور سوکې شروع کړي نو دې پوهه شي چې په اصل کې دا جینۍ زما مور پټه کړې ده. د ده مور ته پته وي چې په ده کې د پلار بینه ده او که چېرې د دې په باره کې ورته پته ولګېده نو د مغه سړی به یې فوج له اطلاع ورکړي. په سبا باندې دې د خپل ټکي مشرانو نه تپوس وکړي وي د هغې خلکو سزا به څه وي څوک چې یهودیانو له پناه ورکوي چې هغه ورته وایي وي هغه کس په خپله هم وژلي کېږي او ورسره به دغه یهودیان هم د دې په اورېدو سره دې ویریږي او دا فیصله وکړي که زه هر څومره سخت قام پرست یم زه به چېرې هم خپله مور د ځان نه لرې نه کړم او همدغسې دې دغه راز چاته هم ونه وایي او ولې چې د دغه جینۍ د کوره نه شو ویستلی
کې خبره ورسره شروع کړې زه پتا پرګدم خو په دې شرط چې ته ماته دا وایي چې تاسو ولې دومره بد خلک یې چې يهودان ورته وایي دا ټول دروغ دي مونږ هم د تاسو په شان انسانان یو دې پورې دوسره د ماشوم وینه جوش کی او په چغو شي استا غونډه کم ظرف خلک څنګه زمون برابر کې دي شي چې جنې راقابو کی وي ته څنګه یو وزیم جرمني چې ته یو يهودان جنې راقابو کړي دا خبره د حیران کی د ټول عمر دا ویل شي چې يهوديان کمزوري قوم دي خو دغه جنې بعد دل بار شکست ورکو سو ورځ دا غي سره د مقابله کوشش وکړو خو بیا به د وهل خوړل او په اخر کې مجبور نه ور سره روغ وکړه په مزه باندې دي دا خبرو مني چې دا بالکل هم هغه څه نه ده لکه څنګه چې ما ته زمو استادانو ویلي دي یو شپه د تر مور سخت خوشاله دا غي وجه دی چې اټلی جنگ بیللی ولې چې اټلی د جرمني ډیر خمل کړي په دې سره لیکل سخت غوسه ورشو مور ته وای وي تخپل خوشاله کوو زمون ملک کمزوري شو چې مور ورته په جواب کې وای وي زه خپل ملک سره ډیر مینا کوم خو زما د جنگ نه نفرت دی خو خلک دا دورې دوه ولني چې مور ورته وای وي بس ټیک شو زم په خپل ملک باندې خفه شوم وخت تیریږي او د جرمني حالات ورته واره خرابېږي دونه پس بل جنگ بیلی د وسایلو د کمی د وجې هلک لا دا حکم ورکړلی شي د غار نه اوس پنه راټوله کا چې مونږ ته ټوپکې جوړې کو فوجان ورسره دومره کم شي چې ماشومان د جنگ لپاره لیږي او په خلکو یې دومره غربتي چې جامو په ځای د کاغذونو جامې اچي چې دوی ته دې په باره کې دا ویل کېږي وي دا د اوسنۍ زمانې جدید لباس دی یو ورځ د خپل مور ته پام شي چې هغه واړه کاغذونه تقسیموي لګي چې باقي لیکل شوي وي جرمني آزاد کې او د هټلر د فوج نه انکار وکړي په دې سره دې پوه شي چې زما مور د دې حکومت باغی ده د دې د وجې يهودانو له پناه ورکړې ده یو څو ورځې پس د دې د کور ورونه بیږي چې په کلا په سره د دې د کور مخې ته هغه کسان ولاړي کوم چې با د خلکو په کورونو کې يهودان لټول او بیا به ور سره د کور والا هم وجل هغه د په کور کې را داخل شي چې کور ته تلاشي په وخت کې کله چې هغه د په کمره کې را داخل شي د هټلر د تصویر په لیدو سره مطمئن شي چې دی هو واقعي فوجي دی او دنه د خپل کتاب په باره کې تاسو کې ولې چې د جرمني فوجي د پاره داغه ساتل ضروری چې داغه د سره جواب نو ولې چې هغه تنه يهودانه په زور اغستو په دې کې هغه جنې راکوز شي چې دی په لیدو سره ځان ته د خور ظاهر کی هغه د دینه داغه شناخت کارت په باره کې تاسو کې چې پس سره هغه ویریږي او په دې نته ورل ورکی چې سر مې خوړه دغه شناخت کارت دای کسانو مشر په غور سره ګوري چې په خوا کې هلکه حساب بند کړي چې اوس په ور سره ما هم وجني خو پښ قسمت سره مشر ملګری ته وایي وی هر څه ټیک دی د داسې ولګي چې د پوهېدو باوجود د مونږ پرې خودو په دغه شپه باندې د مور کور ته را نشي چې په سبا باندې د په بازار کې ملګری سره لوبي کوي چې د مور بوټانو ته پام شي چې په برکتو سره هغه د مور خيږي دغه د مور دا خواهش چې زما زوی دی د بلو غونته جون تیر کی لوبي دیو کی منډه دیو وهیرانی دیو کی آزاد دیوسی خو په خپل باندې هغه د غلامۍ نه بچ نشو د مور د مرګ نه پس د زړه مات او په غوسه کې په يهودانه کې چاړه برخه کی خو هغه ورته سه همونه وایي ولې چې هغه پوهی چې دی وس د کمې سختۍ نه تیریږي د دوی ټول په ذهن کې دا و چې خیر دا جنگ ولې دی او په لږ وخت کې د دوی ملک دومره کمزوري شي چې جنگ د دوی خار ته راورسي د کار په وخت کې د ملاقات خپل موټا ملګری سره وشي چې هغه ورته وایي ویل دشمن فوج زموږ په ملک را داخل شوی دی او زموږ مشر هټلر هم خودکشي وکړه د دې پورې دوه سره د یقین نه کیږي ولې چې د داسې ویل شي چې زموږ مشر چره هم شکست نشي خوړی په دې کې دشمن ټینکونه په خار کې را داخل شي چې د دې مشران ورته وړه ور مخ کې کوي او د ټول خار لوی واړه ټوپک او بمونه راغستل شروع کی د چې دا منظر په خپل سترګو باندې ویني نو د مور په خبره باندې پوه شي چې جنگ صرف تبیدا او بے ګناه خلک د وجو نه علاوه څه هم پکې نشته او په خپل باندې په یو ګټ کې غلي کی په دې کې د امریکای جنډې ته پام شي کوم چې د خبره علامت چې خار قبضه شو دشمن فوجان قید کوي لګي چې د ملاقات د خپل علاقې د فوج مشر سره وشي چې هغه ورته وایي وستا مور واقعي یو پوهه خزبه هغه وکړل کوم چې حق اوس ته کور ته لاړ شه هغه د خلاصولو د پاره د دشمن دروان دی د ماشوم جامې وباسي او دکې کی ولرشه زمانہ يهودي مردار چې دشمن فوج ورته وایي ویدو زوم په حفاظت کې دی چې دې په لاړې ورته کیو هغه راګیر کی هم دغه سي هغه د بچ کولو کې کامیاب شي په دې سر دې حیرانه پاتې شي چې کور ته پراتلو سره خپل وهمه ملامت کوي بي غیرته د خپل ځان د بچ کولو د پاره دی ځان نه يهودي جوړ کو دې پرته باندې ځان نه د همیشه د پاره لري د يهودانو ته وایي چې هټلر مړ شو او راځه بار ته روزه چې بار واقعي د امریکای فوجان ګرځي لګي چې دوی د خوشاله نه د آزادې سندري ویل شروع کی او دوی دوانه په آزادې سره اوسېدل شروع کی تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګی دا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای